د التقوا د لوړ زده کړو مؤسسې د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ټولو ګرانو محصلینو ورونو خویندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد ابراهیم صدیقی د التقوا د لوړ زده کړو مؤسسې د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد. غواړم تاسو ته د جزایي محاکمو اصولو د نن ورځې درس چې زموږ موضوع ده په تحقیق کې د څارنوال عملي اجرات غواړم تاسو ته دغه موضوع ارائه کړم. په تېرو درسونو کې موږ تاسې د جزایي محاکمو د اصولو مقدمه همدارنګه د جزایي محاکمو اصولو سیستمونه او جرم ته د رسیدګۍ په برخه کې د پولیسو اجرات تدریس کړل. څرنګه چې موږ تاسې د جزایي محاکمو اصولو کې جرم ته رسیدګي په دریو برخو کې څیړو چې د پولیسو مرحله ده، د څارنوالۍ مرحله ده او د محکمې مرحله ده. دا چې موږ تاسې د پولیسو اجرات لوستي دي، موږ تاسې نن د څارنوالۍ په مرحله کې د تحقیق د څارنوال عملي اجرات لولو. البته چې مخکې موږ تاسې د څارنوالۍ تاریخچه، د تحقیق تعریف او د تحقیق اساسي اسباب او وسایل لوستي دي. نو راځو د نن ورځې درس ته په تحقیق کې د څارنوال عملي اجرات کله چې یوه دوسیه د کشف د ارګان یا د پولیسو لخوا نه د تحقیق په موخه باندې څارنوالۍ ته راجع شوه. په څارنوالۍ کې د تحقیق یو تن موظف څارنوال ته دغه دوسیه د تحقیق د امیر لخوا نه راجع کیږي. کله چې دوسیه څارنوال ته راجع شوه، څارنوال ته د دوسیې سره مضمون هم سپارل کیږي. څارنوال ته چې دوسیه وسپارل شوه، څارنوال دوسیه ګوري چې آیا په دې دوسیه کې د شخص په رابطه باندې د جزایي دعوا د تحریک اسباب یا دلایل وجود لري یا نه لري. دا چې ولیدل لومړی کار چې څارنوال کوي هغه د جزایي دعوا د تحریک قرار دی. د جزایي دعوا د تحریک قرار د جزایي اجراتو قانون د 55 مادې په اساس باندې لیکل کیږي. په دغه قرار کې موږ تاسې ګورو د جزایي دعوا د تحریک قرار چې د څارنوالۍ 4مه شماره فورم دی. څارنوال لومړی دغه قرار صادر کوي. د جزایي دعوا د تحریک اسباب د جزایي اجراتو قانون د 55 مادې له مخې نه په لاندې ډول باندې پیش بیني شوي دي. اول د ارتکاب په وخت د جرم لیدل او د مشهود جرم نور احوال. یو جرم د ارتکاب په مهال ولیدل شي یا هم جرم مشهود وي. دویم د استغاثي یعنی نجات او خلاصون غوښتنه. یو شخص دی هغه د نجات غوښتنه کوي، یو شخص اختطاف کوي، یو شخص د په خلاف باندې بل جرم کوي، نو د استغاثي غوښتنه کوي، د نجات غوښتنه کوي. دریم د کشف د ارګان لخوا یا د تحقیق مراجعو ته د اشخاصو لخوا د جرم د پیښېدو او یا د هغې د اثارو علایمو د لیدلو څخه خبر ورکول. د کشف مراجع اثار علایم د جرم ګوري او د هغې خبر ورکوي د تحقیق مراجعو ته. نو په دې سره هم جزایي دعوا تحریک کیږي. د کشف او تحقیق مراجعو ته د جرم په اساس د رامنځته شوي زیان اړوند د حق العبد مدعي غوښتنلیک. د حق العبد مدعي هغه څوک چې هغه ته موږ تاسې مخکې تعریف کړی د حق العبد مدعي چې هغه ته مادي یا معنوي جسمي زیان رسېدلی دی، هغه غوښتنلیک کوي د خپل زیان د جبران دپاره. نو دا هم د شخص په خلاف باندې د دعوا د تحریک سبب کیدی شي. پنځم د اشخاصو یا مراجعو شکایت دی. د اشخاصو یا مراجعو شکایت چې په قانوني لحاظ باندې د جزایي دعوا تحریک شکایت ته موکول وي. ځینې موضوعات دي چې هغه په شکایت باندې نه تحریک کیږي او ځینې داسې دي چې شکایت ته هغه سپارل شوي دي یا موکول شوي دي. نو هغه موضوعات چې هغه د شخص شکایت ته یا په اصطلاح باندې موږ تاسو ورته عریضه وي، عریضې ته موکول دي، نو که چېرته دغه شخص عریضه وکړي، شکایت وکړي، نو په دې سره هم جزایي دعوا تحریک کیږي. شپږم د رسمي مراجعو غوښتنې. رسمي مراجع چې یو غوښتنلیک وړاندې کړي په هغه مواردو کې چې د جزایي دعوا تحریک غوښتنلیک ته موکول وي. رسمي مراجع چې دولت ارګانونه دي هغه د یو چا په رابطه باندې یو غوښتنلیک وړاندې کوي، یو شکایت وړاندې کوي او دا شکایت د همدوی د دعوا پورې تړلی وي. په دې حالت کې هم جزایي دعوا تحریک کیږي.
همدارنګه په اړوند ساحو کې د ادارو مؤسساتو او نور حکومي اشخاص لخوا د سلا ارګانونو ته د جرم د ارتکاب په اړه خبر ورکول. په یو ځای کې یو جرم ارتکاب کیږي یو مؤسسه یا نور حکومي اشخاص یا په هغه ځای کې موجوده دولتي اداره د جرم د ارتکاب پر رابطه باندې خبر ورکوي. دا هم د جزیي دعوت تحریک سبب دی. اتم د څارنوالۍ په واسطه د جرمي نښو حوالې موندل. څارنوالي مشخصا په خپله د جرم نښې حوالې وګوري نو په دې صورت کې هم کولی شي چې جزیي دعوت تحریک. نهم او اخیری سبب د جزیي دعوت تحریک هغه د ځان په خلاف د شخص بیانونه دي. یو شخص د ځان په خلاف بیانونه ورکوي. څه معنا؟ په دې معنا باندې چې یو شخص په خپله په یو جرمي کړنه باندې اعتراف کوي، په هغه باندې د مني چې ما دغه کار کړی دی، نو دغه هم د شخص په خلاف باندې د دعوا د تحریک یو سبب کېدلی شي. البته په دغه هغه اصول دي چې کوم قانون پیش بیني کړي دي. فعلا په څارنوالۍ کې چې موږ تاسو ته عملا دوسیه‌ګانې راوړي، تاسې مطالعه کړي دي، د شخص په رابطه باندې مشخص د الزام د جزیي دعوا د تحریک اسباب نه لیکل کېږي. یوازې دومره لیکل کېږي چې دا د کشف ارګان لخوا ته موږ ته په دغه جرم کې مظنون را معرفي شوی دی او د ده د دخالت امکانات په دغې جرم په ارتکاب کې شته دی. نو د همدې وجې نه دا چې دغه موضوع د جزا کوډ په دومره ماده کې جرم پیش بیني شوی دی، د شخص په رابطه باندې د جزیي دعوا تحریک قرار صادر شو. کله چې دغه قرار صادر شو، دغه قرار هم د موظف څارنوال د خوا نه امضا کیږي او هم د مافوق امیر د خوا نه دغه قرار امضا کیږي چې مافوق امیر په ولسوالیو کې د ولسوالۍ څارنوال دی، ابتدایي څارنوال، او په مرکز کې د تحقیق د جرمونو د تحقیق عمومي امیر دی. دویم کار چې څارنوال په تحقیق کې په عملي اجراتو کې کوي هغه د مظنون د توقیفي قرار او توقیفي سجل دی. د مظنون توقیف کول چې جزیي اجراتو قانون د توقیف د مشروعیت تر عنوان لاندې دغه موضوع څېړلې ده. که چېرته دوسیه څارنوال ته وسپارل شوه، څارنوال ګوري چې شخص په ضمانت خوشي شوی دی. که چېرته ضمانت کې مشکل ونه لري او څارنوال هغه وګوري چې دغه شخص تحقیق ته حاضرېږي، څارنوال د هغه توقیف هم مناسب نه بولي، نو په دې صورت کې څارنوال نه دی مکلف چې شخص توقیف کړي. چې بعد مرغز منګه اوس په افغانستان کې دا یو په اصطلاح باندې یو بده پدیده ده چې هر شخص چې په هر نوع اتهام کې معرفي شي هغه توقیف کیږي. کله چې څارنوال ولیده چې شخص توقیف ورنه نه توقیف کوي، په دې کې البته څارنوال د مظنون ته په قانون کې چې کوم جرم پیش بیني شوی دی هغه هم ګوري چې په کومه کټګورۍ کې راځي. که چېرته قباحت و، په هیڅ صورت باندې نشي کولی چې شخص توقیف کړي، ځکه قباحت ته په متني قانون کې چې جزا کوډ دی په هغې کې حبس نه دی پیش بیني شوی. که چېرته منصوب اتهام جنایت یا جنحه وه او د جزیي اجراتو قانون د 99 مادې د 3 فقرې له مخې څارنوالي او محکمه بیا کولی شي چې شخص په لاندې پیش بیني شوي حالاتو کې توقیف کړي. اول د جنایت په جرم کې چې کله جنایت جرم ارتکاب شوی وي او اثبات دلیل هم وجود ولري. دویم د مشهود جرم د ارتکاب په مهال یو شخص د مشهود جرم مرتکب کیږي چې دا د جزیي اجراتو قانون 2 مادې تعریف کړی دی چې مشهود جرم څه ویل کیږي. دریم په هغه صورت کې چې مظنون یا تورن هویت معلوم نه وي، او څلورم هم په هغه صورت کې چې د مظنون یا تورن د اخفا ویره متصوره وي. دا ویره وي چې مظنون یا تورن به ځان پټ کړي او تحقیقات ته به حاضر نشي. پنځم په هغه صورت کې چې د جرمي مدارکو او سندونو د اخفا ویره متصوره وي. څارنوال دغه ویره ځان سره ولري چې دغه شخص که چېرته خوشي شي دی به جرمي مدارک او سندونه له منځه یوسي. شپږم په هغه صورت کې چې مظنون یا تورن په اړوند حوزه کې دایمي استوګنځی ونه لري، دایمي استوګنځی سکونت ځای د معلوم نه دی، نو په دغه حالت کې هم څارنوال کولی شي د دغه حالتونه چې موجود شو، یو حالت یا څو حالتونه، نو څارنوال کولی شي چې د جزیي اجراتو قانون د 3 مادې له مخې د جنحې په جرم کې د تحقیق دپاره د 2 ورځو په جنحه کې د 2 ورځو دپاره د شخص د توقیفي قرار صادر کړي او په جنایت کې د 15 ورځو دپاره. کله چې څارنوال د شخص په رابطه باندې د توقیف قرار صادر کړ، اوس په 3مه مرحله کې څارنوال شخص ته توقیفي سجل اچوي. توقیفي سجل چې دا یو فورم دی، د څارنوالۍ 9مه شماره فورم دی،
البته چې دغه فورونه موږ تاسو ته په دري او پښتو ژبه کې د څارنوالۍ 10 فورونه تاسو ته موږ درکړي دي. تاسو کولی شئ هغه ته مراجعه وکړئ. دلته به د وخت د کمبود له امله د رسمولو نه تیر شو. اومه شماره فورم چې د مظنون د توقیفي فورم دی یا سجل دی، په دې کې د شخص شهرت، اصلي سکونت، فعلي سکونت، هغه جرم چې ارتکاب شوی دی او دته منسوب شوی دی هغه، همدارنګه د کم فورم یا آګاهي په وسیله چې دی معرفي شوی دی هغې نه هم پکې یادونه کېږي او د نظارت د مودې او د توقیف د مودې نه هم پکې یادونه کېږي چې دی څومره په نظارت کې او څومره توقیف ته ورته. دغه فورم سره یو ځای د محابسو او توقیفونو قانون د 9 مادې د حکم سره سم سجل ورته ترتیب کوي او شخص من حیث د احتیاطي تدابیرو له مخې محبس ته وبخښئ توقیف خونې ته لیږي. دغه فورم د څارنوالۍ د رئیس په امضا باندې د یو مکتوب په ذریعه باندې د پولیسو په وسیله باندې دغه شخص چې مظنون دی تحت الحفظ لیږل کېږي او د محبس د مربوطه امر څخه تسلیمي اخیستل کېږي چې دغه مظنون تاسو ته تسلیم شو. د توقیف تمدید دی. د توقیف تمدید هم باید موږ همدلته وڅېړو. د توقیف تمدید څه شی دی؟ که چېرته څارنوال ته په قانون کې د ورکړل شوي واک په موده کې څارنوال په دې ونه توانېده چې خپل تحقیق بشپړ کړي او صورت دعوا ترتیب کړي. د صورت دعوا یادونه هم ځکه وکړه چې څارنوال چې کوم قانون ورته کوم وخت ورکړی په دې وخت کې باید د تعقیبي څارنوال د صورت دعوا ورځې هم په پام کې ونیسي. هسې نه چې تحقیق ټولې ورځې دې بشپړې کړي نو بیا به د تعقیبي څارنوال لپاره وخت نه وي. نو په دغه صورت کې څارنوال د محکمې څخه د تورن د توقیف تمدید یا غځونه غواړي. ځکه څارنوال نشي کولی چې په جنایت کې د 15 ورځو او په جنحه کې د 2 ورځو څخه زیات یو شخص په توقیف کې وساتي. نو د جزیرة قانون د 3 مادې د 3 او 5 فقرې له مخې په جنحه کې څارنوال د لومړي ځل لپاره په جنحه کې 10 ورځې د لومړي ځل لپاره البته او که په 10 ورځو کې تحقیق تکمیل نه کړی شو نو 10 ورځې نورې غوښتلی شي چې دا ټولې مجموعاً 20 ورځې کېږي. په دغه 20 ورځو کې به په جنحه کې څارنوال خپل تحقیقات بشپړ کوي. په جنایت کې د لومړي ځل دپاره او بیا ځلې هم که چېرته په 10 ورځو کې هم تحقیقات بشپړ نه شو کولی شي چې 10 ورځې نور وخت څارنوال وغواړي او په دغه موده کې خپل تحقیقات بشپړ کړي او دوسیه د تعقیب په موخه باندې تعقیبي څارنوال ته وسپاري او خپل نظر ولیکي. د یادونې وړ ده چې د جزیرة قانون د 301 مادې له مخې دغه ورځې د رسمي کاري ورځو څخه عبارت دي. هغه ورځې چې عمومي رخصت دی یا د جمعې ورځ ده هغه په څارنوال پسې په دغه موده کې نه حساب نه محاسبه کېږي او هغه ترې وضع کېږي. د یادونې وړ ده چې کله دوسیه د تحقیق د تمدید په موخه باندې محکمې ته لیږل کېږي او د محکمې څخه د تمدید دپاره وخت اخیستل کېږي، محکمه هم حالات ګوري، د دوسیه حالات ګوري چې آیا د دوسیه د زیات تحقیق ایجاب کوي که نه کوي، بیا په هماغه اساس ورته تمدید ورکوي. همدارنګه کله چې محکمه د شخص په رابطه د هغه د توقیف موده تمدید کوي باید د جزیرة قانون د 3 مادې د 2 فقرې له مخې نه تورن یا د هغه مدافع وکیل یا حقوقي مساعد د توقیف د تمدید د تصمیم په رابطه باندې د حضور حق هم لري او د اعتراض حق هم لري. دغه اعتراض او حضور فایده څه شی ده؟ د اعتراض او حضور فایده دا ده چې که چېرته دوسیه د زیاتې څېړنې ایجاب نه کوي کولی شي چې د قانوني استازی چې د مدافع وکیل یا حقوقي مساعد دی په دې باندې اعتراض وکړي. ځکه په ځینې حالاتو کې څارنوال د شخص لپاره پرته دی نه چې دوسي حالت د هغه ایجاب وکړي توقیف غواړي چې دغه توقیف په توقیفخانه کې د مظنون د تیرولو موده چې ده دا د شخص په شخصي وظیفوي اجتماعي او رواني حالت باندې تاثیر لري او دې ته زیان رسوي. حتی داسې حالات هم کېدلی شي چې یو موضوع مدني وي او اصلا قانون کې ورته
توقیف نه دی پیش بیني شوی، مګر بیا هم څارنوال تمدید غواړي چې په میاشتو میاشتو باندې مظنون بې سرنوشته پروت وي. مګر باید یادونه وکړو چې متاسفانه متهم او دغه مدافع وکیل ته د تمدید په جلسه کې د حضور اعتراض حق تر ډیره بریده نه ورکول کیږي. بله موضوع د موږ او تاسو سره د تحقیق څارنوال لخوا د توقیف د لغوي قرار. دغه موضوع د جزایي اجراتو قانون د مظنون په خوشي کېدو یا توقیف کې د څارنوال د واک د عنوان لاندې څېړلې ده. د جزایي اجراتو قانون اتاتیا ماده اوله فقره دا صراحت لري چې په دې قانون کې د درشو حکمونو مطابق یو شخص د توقیف اړین نه وي، فورا د احوال وسلم دغه د خوشي کېدلو امر د بالمال کفالت یا په قید یا پرته له هغه څخه صادروي. یو شخص ته څارنوال ولیدل چې د توقیف اړین نه دی، نو کولی شي چې په بالمال کفالت باندې یا پرته د بالمال کفالت دغه شخص د خوشي کېدو امر صادر کړي. بالمال کفالت یو جدا موضوع ده. محکمه د جرم وارد شوي زیان او د هغې جرم نوع ته ګوري او په هماغه اساس باندې ورته د پیسو اندازه تعیین کوي. که چېرته د دوسي اوراق د تورن د متناوب یعنی بیا حضور ایجاب وکړي چې بیا تحقیق ته حاضر شي، مګر تورن د توقیف وړ نه وي، نو د همدې قانون د اتاتیا مادې د درېیمې فقرې له مخې څارنوال کولی شي د جزایي اجراتو قانون د 110 مادې کې درج احتیاطي تدبیرونو 110 مادې کې چې کوم احتیاطي تدبیرونه قانون پیش بیني کړي دي، یا د پولیسو دفتر ته په حاضرۍ له ښار یا اړوند ناحیې څخه د وتلو څخه په منع او یا د احضار په ضمانت باندې هغه مکلف کوي او تحقیق ته په دغه وسیله باندې حاضر کوي. همدارنګه کولی شي یو شخص د هیواد څخه ممنوع الخروج هم اعلان کړي. بیا دوی دا نشي کولی چې د افغانستان د سرحداتو څخه بیرون ولاړ شي تر څو چې خپل تحقیقات نه وي بشپړ کړي، چې د ممنوع الخروجۍ دپاره مشخص فورم وجود لري. البته چې په اوس وخت کې یوازې د شخص څخه د احضار ضمانت اخیستل کیږي، چې البته د هماغه احضار د ضمانت په اساس باندې چې دوکانداران دي یا بل څوک وي، دوی په وسیله باندې بیا مظنون توقیف مظنون بیا تحقیق ته حاضرولی شي. نور احوال چې د جزایي اجراتو قانون پیش بیني کړي دي فعلا دا چې په هیواد کې امنیتي حالات ناسازګاره دي تر اوسه پورې ډېر نه تطبیق شوي. د جزایي اجراتو قانون د 109 مادې د مخې نه یو شخص دی څارنوال هغه په ضمانت باندې خوشي کوي، مګر وروسته ګوري چې د شخص په رابطه باندې د توقیف ضرورت دی، یا هم د دې قانون په 110 ماده کې چې د جزایي اجراتو قانون په 110 ماده کې کوم احتیاطي تدابیر شخص لپاره پیشنهاد شوي دي هغه اخلال کړي یا بل قانوني مواجه علت رامنځته شي، څارنوال کولی شي د جزایي اجراتو قانون د 111 مادې له مخې د تورن د بیا نیونې یا توقیف امر صادر کړي. څارنوال کولی شي دغه د توقیف امر د بیا دپاره صادر کړي. دا د څارنوال په تحقیق د څارنوال د عملي اجراتو ابتدایي کړنې چې موږ تاسې په د جزایي دعوه د تحقیق قرار او دغه د توقیف او توقیف لغوه یا د شخص په ضمانت باندې خوشي کولو په بحث کې وڅېړلې. اوس راځو د جزایي دعوه یا د جرم د اثبات دلایلو ته. د جزایي دعوه یا د جرم د اثبات دلایل د جزایي اجراتو قانون 19 مادې پیش بیني کړي دي چې عبارت دي له تورن اقرار. تورن په یو جرم په ارتکاب باندې اقرار کوي چې اقرار د اساسي قانون د 30 مادې تعریف کړی دی چې د متهم لخوا د بشپړ عقلي روغتیا په حالت کې په خپله خوښه باندې د باصلاحیته محکمې په وړاندې صورت نیسي. البته اعتراف او اقرار ترمنځ فرق دا دی چې اعتراف د محکمې څخه بیرون چې په هر ارګان کې صورت موندلی وي هغې ته اعتراف ویل کیږي او اقرار یوازې د محکمې په وړاندې دی. دویم د شاهدانو شهادت. د شاهدانو شهادت د جرم د ارتکاب د ثبوت بله وسیله ده. په دې اړه د جزایي اجراتو قانون د 50 څخه نیولې تر 49 مادو پورې او د 41 څخه تر 42 مادو پورې د شهادت اړوند احکام په تفصیل سره بیان کړي دي. تاسې ورته رجوع کولی شئ چې په هغې کې د شاهد شرایط
په رابطه باندې هم بحث شوی دی. بنان هغه څوک چې د یو پیښې په رابطه باندې معلومات ولري نو د قضیې ضبط مامور څارنواله محکمه کولی شي چې د هغه شخص څرګندونې واخلي، ثبت کړي او وایوري. دریم سندونه دي. سندونه په نړیواله کچه باندې د جرم د اثبات یو وسیله ده. که دا موضوع مدني وي یا جزایي وي، سندونه پکې یو قابل د منلو یو دلیل دی. په لغوي لحاظ هغه څه ته ویل کېږي چې په هغه باندې اعتماد کېدلی شي، او په حقوقي اصطلاح هغه لیکنه ده چې د دعوا په وخت کې یا هم د دعوا څخه په دفاع کې د استناد وړ وي. څلورم لاین اپ دی. لاین اپ یا صف لاین چې موږ تاسو ورته ویو، یا هم په صف کې د تورن د بالمواجهه پیژندلو تر عنوان لاندې په جزایي اجراتو قانون کې دا موضوع پیش بیني شوې ده. یو شخص چې مظنون دی په یو جرمي عمل باندې متضرر ته یا شاهد ته په لاین کې ودرول او هغه بیا د لاین څخه راویستل په نښه کول دې ته لاین اپ ویل کېږي. او اخري هم قراین دي. قراین یا نښې د دې قانون د جرم د اثبات د دلیل څخه اخیری دلیل دی چې قراین په دوه ډوله باندې دي. مستنبطه قراین دي او بل هم غوڅ قراین دي. غوڅ قراین د الزام دلیل کېدی شي، البته مستنبطه قراین د الزام دلیل نشي کېدلی. په هغه صورت کې د الزام دلیل کېدلی شي چې نور دلیل دغه قرینې پیاوړي کړي. ځکه د جزایي اجراتو قانون 43 ماده د مخې نه یوه قرینه نشي کولی چې د پیښې یا د جرم د اثبات سبب شي. البته په هغه صورت کې کېدلی شي چې نور قراین هغه پیاوړي کړي. د توجه نه مو مننه ومن الله التوفیق. التقوا د یو ډاډمن راتلونکي پر لور.